کومین لرم تاسو ستاسو محترمه کورنۍ او ټول دوستان صحت ولرئ. د دې خندا تر شا د دردونو، کړاوونو او د مشکلاتو، د بېکورۍ، د بېوزۍ، د یتیموالي، د کونډې مور او یتیمانو ورونو د دردونو تریخ حقیقت پروت دی. دا چې یوه مور، یوه کونډه مور خپل یتیمان څنګه ساتي او د هغو یتیمانو وڅنګ ته یو لیونی زوی څنګه ساتي، څومره د دردونو، د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند لري، څومره کړېږي، څومره ځورېږي، چې شخوري په کوم ځای کې اوسېږي، دا به دوستانو د دوی څخه واورو. دومره دردونکې ویډیو به وي چې ډېر کم به مو لیدلې وي. دومره د دردونو، د کړاوونو او د مشکلاتو څخه ډک ژوند به وي. تاسو د دوی خپل ځای وګورئ، د دوی خبرې واورئ. هیله کومه ویډیو د انسانیاتو، د اسلامیاتو، د بشر دوستۍ په خاطر باندې شیر کړئ، تر څو تر هغې کسانو پورې ور ورسېږي چې د دا رقم بېوزلو، بېوسه کورنیو سره مرسته او لاسنیوی غواړي. السلام علیکم مور. ستړې مه شئ مور. په خیر سر ښه دي؟ په خیر سر ښه دي؟ په خیر سر ښه دي؟ دوستانو دا نه نکی توری وڅکي مورې په دې ځای کې داسې په دا غار کې تاسو اوسېږئ، څومره د دردونو، د کړاوونو او د مشکلاتو ډک ژوند، دا ژوند سره کم تېروئ؟ ژوند دا رقم تېروو چې ګرمۍ و دغه یو نه کې په زوره وکړه چې ګرمۍ سره دغه مشکل وي، چې د یخ سره مشکل وي، دغه مشکلات چې د بل د کور کار کوم او راوړم یې دغه کوچنیان کې دا 7 کاله کېږي، سړی مې مړ دی، زه دغه کوچنیان دغه د 3 کال پاتې سوی ده، دا 7 کاله کېږي زه دغه رقم تېروم. دا ژوند زندګي ماښام راسم ګای یې ګای نه یې، ګای وژبېده سي، ګای دغسې راباندې ژاړي، زه ورته ناسته د دې دغه سره، د دې زوی سره د ژوند د دې سره بیخي سخته ژوند مې چې راځي نو ورکې په شپو ورکې زه خپله پسې ګرځم، کوچنیان پسې ګرځي چې راولم، چې دلته یې راولم، دلته مې ژوند ورسره سخت دی چې زړه مې باندې سوځي، باندې خوږېږي، دغه مشکلات لرم. خو بیخي ستړی ژوند دی، بیخي ستړی یم والا، نو بیخي د دا ژوند لا زور وخت ترسره کېدو هغه واورې چې خدای نه کړه ما دې نو داسې ولیدو چې زه دا شی څه خو زه به دې یم اخیستې وای، ما نو داسې کوم. دوستانو د دې کور ننور دغه ځوان دی او د ماشومه نجلۍ هم تاسو ګورئ چې تر سترګو یې اوښکې راتویېږي او د خپلو دردونو، د مشکلاتو، د مور پر خبرو باندې د دې ژړا او د دې معصومې اوښکې دوستانو تاسو وینئ. فقط د یوې لحظې دپاره فکر وکړئ چې دا ماشومه ستاسو په کور کې ده. دوستانو موږ په خبرو باندې نه پوهېږو چې دا ځوان غواړي چې خپل د زړه درد زموږ سره ووایي، مګر متاسفانه موږ د ده په خبرو باندې نه پوهېږو، د ده د زړه درد نسو دغه کولی، خو د ده د زړه درد د ده د وجود څخه، د ده د کالو څخه، د ده د چهرې څخه د ده د وجود درد احساسولی سو. دا یخ وګورئ دوستانو او د ماشوم وګورئ. زوی څه کار کوي؟ بوټ پالش کوي. د ورځې څو پیدا کوي؟ ګای 50 ګای 15 ګای 10 ګای نه ګای نه. نو څنګه ژوند تېروئ؟ دا رقم ګای چې راځي د ډوډۍ نه ګای راسه غوډه نه ګای بل شي نه دې خو جوړ نه مړ راځي. دوستانو د دې ماشوم خبر مو واورېدله چې بوټ پالش کوم، بوټونه رنګوم، ځینې وخت 40، ځینې وخت 50، ځینې وخت 60، ځینې وخت 10 افغانۍ، ځینې وخت دغسې خالي لاس کور ته راسمه چې دلته راسمه مور مې راباندې ژاړي، بعضې وخت وړه غواړي، بعضې وخت غوړي غواړي، بعضې وخت چای غواړي، بعضې وخت بوره غواړي. د دوی ژړا زله لیونی کړی یم، نږدې دی چې لیونی. ته دې خواته راسه زوی. دا یو بل دی، ته څه شي کوې زوی؟ ته بوټونه رنګې. دوستانو دا ماشوم هم دوستانو دا ماشوم هم بوټونه رنګوي. د ده ګزاره هم دوستانو پر دغه باندې ده. دی هم غواړي چې یو څه ووایي، مګر دوستانو نه پوهېږو چې دی څه شي غواړي چې موږ ته وایي.
خو ډېره هڅه د یو څه ویلو کوي غواړي چې یو څه ووایي او پر دې حالت باندې د دې ماشومې ژړا ته دوستانو یو پلا داسې د دې ماشومې اوښکو ته تاسو وګورئ چې د دې ماشومې اوښکې راتویږي پر خپل دغه باندې پر خپلې بېوزلۍ باندې پر خپلې بېوزلۍ باندې پر خپل دردونو باندې پر دغه باندې خو تاسو دوستانو په دغه کېږي دوستانو هیله کوم چې د بشردوستۍ او د انسانیت او د افغانیت او د اسلامیت په خاطر باندې ویډیو تر سره شیر کړئ تر څو تر هغه کسانو پورې ورورسېږي چې داسې بېوزلو بېوس کورنیو سره مرسته او لاسنیوی کول غواړي. بیخي بېوزله یم وروره، بیخي بېوزله یم. دغه 2 میاشتې ډېرې زه وخته که زما پر درګاه وریجې باندې څه وي چې دا کوچنیانو مؤمنانو به وریجې خوړلې او دوی به باندې څه وي خالي وریجې څه شي دا زه وخته که باندې څه وي. دوستانو سړی د دغه رقم یعنی د پولاد زړه به زر ټوټې کوي د دغه حالت په لیدلو باندې چې دوی په دغه ځای کې اوسیږي. اوس یو بل شي ته متوجه سولو چې پر دا کثافاتو پر دیو باندې دغه ټوکرانو دا شیان چې دغه کړي دي ټول کړي دي پر بام باندې غورځولي دي. بام یې هم د نرۍ نرۍ لرګۍ څخه جوړ دی. زه فکر کوم چې په ورځ باندې چې باران وڅڅېدی به هم څڅېدله و څڅېږي او بل هم بیا ورته راوو ګای وخت راوو شیان ورته راوباسو ګای وخت هغه یې بیا دغه ټاټ ولا زما بیا وره راکړی نه یې ما باندې اچولی نه یې دا ټاټ هغه چې همدا یې که هغه یې سوری کړی و هغه ورته دغه نه کوي باران د هغه ورځې باران و هغه ښه راړي توی د کوچنیان د شپې ګرده راکښېنسته. الله اکبر الله اکبر. دوستانو هیله کوم ویډیو د انسانیت او بشردوستۍ په خاطر د مرستې په خاطر د لاسنیوي په خاطر یې در سره شیر کړي تر څو تر هغه کورنۍ پورې ورسېږي تر هغه کسانو پورې ورسېږي چې وس لري او د دغه رقم کورنیو سره مرسته او لاسنیوی غواړي. دوستانو د دغه ځوان په لیدلو باندې مې ټولې خبرې هېرې سولې نه پوهېږم چې څه شي ووایم ځکه چې هره پلا غواړم چې یو څه ووایم وخت چې ده ته ګورم چې دی هم غواړي چې یو څه راته ووایي او زه نه پوهېږم د ده درد نه شم احساسولی ډېر سخت په ځورېږم او خپل ټول حواس د لاس څخه ورکړم ټولې خبرې مې هېرې سي. خوره د څه شي کومک در سره وکړي خلک اوس د څه شي تعجل ضرورت لري چې د څه شي کومک در سره وکړي خورا کومک چې وروره چې دغه یو شی چې دا کوچنیان په دغسې غوړۍ هر شی مله کاکا دغه راوه سامان دوی ته د خدایه وزونه ورکړي چې دوی زموږ ناره اوري یو نه کې په زور ووایه چې د څه شي کومک در سره وکړي غوړي وریجې وړۍ هر شی چې خوراکي مواد چې زموږ په ګزاره وشي زموږ په پرده وشي دا کوچنیان برقراره شي بل د درګاه رامونیسي ته ورسره ورته ځو هغه شیان را ورسره. دوستانو د دې کورنۍ سره بیا هم د تیر په څیر باندې حاجي محمد افغان ورور چې یو بااحساسه زړه سواند راوړي راوړي یا تک شین فکر کوم چې لږ موږ پوه سو ورسره. زه فکر کوم چې دی راته وایي چې زه به هم ورسره ولاړ شم دا شیان به ورسره راوړم که څنګه خو زه نه پوهېږم دی نه پوهېږم خپل پایجامې لا نه پوهېږي چې واغوندي دغه اوس موږ په زوره پراخوسي چې دا اوس د باندې بالا هلته کاږي هلته پرېښي دی و بله ورځ دوستانو دا موږ په بازار کې ولیدی دغسې لڅ ګرځېدی بیا مو پوښتنه پر پوښتنه باندې ډېر ادرس مو بالاخره تر دغه کورنۍ پورې مو ادرس راورسوي چې رالو دومره د دردونو د کړاوونو د مشکلاتو څخه ډک ژوند لري چې ما مخکې یو عرض درته وکړ چې د پولادو زړه به زر ټوټې کوي. دا مرسته هم د غذایي او غیر غذایي موادو مرسته ده چې حاجي محمد افغان ورور ورسره کړې ده چې په دې کې ټول د ضرورت راوړي د دې ځوان د کورنۍ په پیدا کولو کې ډیرو دوستانو کومک وکړي. دغه ټولو دوستانو څخه نړۍ مننه چې د دې ځوان کورنۍ یې موږ ته را پیدا کړلې. هره خوا د ستا مخ چې ته د خپل کورنۍ ته کامیابه ځې د الله یې وزونه
دا ټوله ستا دي دغه ټوله ستا دي دوستانو هیله کوم که د دغه ویډیو په شیرولو باندې نه شرمېږئ هیله کوم چې دا ویډیو کښېنه دا خبرې دغه که واخه د ځوان خبرې واخه که د دې ویډیو په شیرولو باندې نه شرمېږئ ودرېشه ټوله دغه برابر شي د دې دوستان د یو ګړی مې د ده پر ځان باندې خپل ځان احساس کړي که زه دغه رقم واوسېږم څنګه ژوند به مې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دوستانو د دې کورنۍ سره وړي دي غوړي دي یوه دانه ترموز دی چای ده بره ده وریجې دي د کالو پرېمینځلو صابون دي یو دوه دانې کمپلان دي توسان دي مهربانه زړه سوان دي با احساسه با درده با درکه شخصیت عجیب احمد افغان ورور دا مرسته ورسره کړې ده لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله د افغان صاحب د دغه مرستې یوازې تاسو او ستاسو محترمو کورنۍ پر دواړو دنیاو باندې الله جل جلاله درکړي خدای پاک مو صدقه زکات خیرات په هر نیت باندې چې مو د دغه کورنۍ سره مرسته کړې خدای پاک دې هغه قبول و مقبول وګرځوي افغان صاحب تاسو وګورئ چې ستاسو د کومو کورنۍ سره مرسته کوئ د کومو کورنۍ سره لاسنیوی کوئ هغه څوک چې ما په ډېر کلونه مخکې یو شعر په یو کتاب کې لیدلی و چې د لیوني څه د لیونتوب سبب مه پوښته هغه خپله نه پوهېږي نو هغه به لیونتوب څه وپېژني د دې څه موږ سبب نه سو پوښتلی ځکه چې دی خپله نه پوهېږي نو دی به لیونتوب څه وپېژني دوستانو بیا هم هیله کومه ویډیو در سره شیر کړئ که تاسو د دې ویډیو په شیرولو باندې نه شرمېږئ او زور نه درته غواړي د دې ویډیو شیرول زور نه درته غواړي او مصرف نه پر راځي هیله کومه دا ویډیو در سره شیر کړئ تر څو د هغو کورنۍ پر ور ورسېږي چې د داسې کورنۍ چې د داسې بېوزلو بېوسه مظلومو کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی غواړي زوی د څه شي مرسته در سره وکړي خلک دا هر شي چې مرسته شي حاجي محمد افغان ته څه ویل غواړي چې دا مرسته یې در سره کړې ده افغان صاحب دعاوې خو اورې چې دا یتیمان یې درکوي زوی ته خوشحاله یې چې دا وریجې وشان دا معصومه تر اوسه پورې تر سترګو یې اوښکې راتویېږي او خپل پر بېوزلۍ باندې داسې معلومېږي چې ډېر سخت دردونه لري ځکه چې دا مور دا ورونو دا دغو ته ګوري تابان کړېږي زوی د څه شي کومک در سره وکړي خلک ستا اواز اوري بس دغه وړو د یو خیمې مېمې کومک سره وکړي خدای پاک چې په دې رسکورو خاندان کې مور د څه شي کومک در سره وکړي نه کې په زور ووایه چې اخري خبرې دي چې په قدرت مو یې غوړي هر شي کومک چې وکړي الله دې یوازونه درکړي دوی ته دې الله یوازونه ورکړي افغان صاحب ته کامیابه ولاړ سې هرې خوا ته چې وځې ته کامیابه ولاړ سې دوی ته دې الله یوازونه ورکړي دا یتیم و دغه ناره دوی واوري حاجي محمد افغان وروره ډېر بختور یې چې خدای پاک دومره وس قدرت درکړی دی چې د داسې بېوزلو بېوسه مظلومو دردمنو بېکوره او بېکسه کورنۍ سره مرسته و لاسنیوی کوي دوستانو دا هغه کورنۍ چې د شکایت دپاره بغیر د لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله د درباره څخه بل دربار نه لري چې شکایت ورته وکړي او وژاړي هر وخت چې درد پر ډېرېږي فقط یوه دروازه دوی ته خلاصوي نور ټولې دروازې پر تړلې دي چې هغه د لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دروازه ده دوستانو ډېر دردونکی ډېر ځورونکی او ډېر د مشکلاتو څخه ډک ژوند یې دی ای کاش
ډک ژوند دی بیا خپل د ژوند له زور وخت بیا زاره سنج ما خدای کش ما نو بیا څه کول د دې خواري واریانه چې دوی د کور چې ماښام راشي چې نه ډوډۍ نه شوی نه پاتې بالا نو دوی هم راته ژاړي زور وخت کوږي بده سی بار حالت زما ته پرېږدم ولې ژاړې زوی راسي دوستانو موږ چې راغلي دا معصومه په ژړا سوې ده تر اوسه پورې شی نه وایي ژاړي نه فقط یې اوښکې تر سترګو راتویېږي داسې مړې مړې اوښکې تر سترګو راتویېږي سړی چې شو وایي دوستان د یوې لحظې دپاره تاسو فکر وکړئ چې دغه ماشومه ستاسو په کور کې ده او د یوې لحظې دپاره فکر وکړئ چې ستاسو لور ده څومره د دردونو د مشکلاتو څخه ډک ژوند به وي ستاسو څومره دردونه به لرئ موږ چې راغلي دا ماشومه بس ناسته ده اوښکې یې تر سترګو راتویېږي او اوښکې بیا پاکوي بیا تر سترګو اوښکې راتویېږي یو شی چې ډېر دردونکی دی د دې ماشومې د اوښکې وڅنګ ته د دوی د دردونکي ځورونکي او د مشکلاتو کړاوونو څخه ډک ژوند وڅنګ ته په دې کور کې یو شی ډېر دردونکی هغه دا ځوان دی چې لیونی دی دی ډېر څه غواړي چې موږ ته ووایي مګم متاسفانه موږ د ده په خبرو باندې نه پوهېږو بیا هم نړۍ مننه دغه کسانو څخه چې د دې ځوان د دې لیوني د خدای پاک د مظلوم معصوم بنده په پیدا د کور په پیدا کولو کې زموږ سره مرسته کړې ده لوی مهربانه بېنیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې یوازې ورکړي که څه هم ډېر پسې وګرځېدله وخت چې دا تصویر یې ماته راوړی موږ په بازار کې ولیدی د ده حالت مو ولیدی چې لڅ ګرځېده یې د هغه څخه وروسته مې دوستانو ته وظیفه ورکړله چې تاسې د دغه ځوان کور پیدا کړئ چې بیا دا کور پر څومره مشکلات باندې پیدا کړی دی چې راغلو په دغه رقم یو بد حالت کې دوی اوسېږي او د بل ولایت څخه دلته راغلي دي د غور ولایت کې خدای پاک دې یې وزونه ورکړي خدای پاک دې هغه ټولو ته دغه ستړیا اجر عظیم ورکړي د افغان صاحب څخه نړۍ مننه چې د دې کورنۍ سره درد و ژړا و مشکلاتو او د دوی د پیلي مشکل د حل دپاره د دوی سره د وړو غوړو چایو بریو وریجو توسانو کالو پرېمینځلو صابون او ترموز کومک وکړي خدای پاک دې زکات صدقه خیرات په هر نیت چې ورته کړي خدای پاک دې قبول مقبول وګرځي خدای پاک دې وزونه ورکړي دوستانو ایله کوم دا دردونکې دا د دردونو د کړاوونو او د مشکلاتو څخه د دې ډک ژوند ویډیو در سره شیر کړئ تر څو تر هغه کسانو پورې ورورسېږي چې د داسې بېوزلو بېوسه او مظلومو کورنیو سره مرسته او لاسنیوی غواړي ایله کوم دوستانو لاسنیوی یې وکړئ پر دوی باندې ورحمېږي چې خدای پاک پر تاسو باندې ورحمېږي خدای پاک به پر دواړو دنیاو باندې یوازې ورکړي د دوی خواستاوې ډېرې نه دي فقط د تن پټېدل دي او د نس ډکېدل دي فقط دوی هم دومره غواړي پر شیرولو باندې پوهېږئ چې مصرف نه راځي ایله کوم دوستانو ویډیو په میسنجر کې مو واستوئ او شیر یې وکړئ تر هغه دوستانو پورې ورورسوئ چې د داسې کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی غواړي د بېوزلو بېوسه او مظلومو بېکسه کورنیو سره په مرسته کولو کې سره د خدای جل جلاله رضا حاصله کړي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړي او د دې بېوزلو بېوسه کورنۍ سره مشکل یې ورکړي مرسته او لاسنیوی یې وکړي خدای پاک دې تاسو ته یې وزونه درکړي بیا هم ایله کوم دردونکې ویډیو در سره شیر کړي تر څو مرسته ورسره وشي تر بیا پورې پر لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله باندې سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته